د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسلکی معین شیخ زر محمد حقانی وایي په پام کې لري چې د ننګرهار په ګمرکاتو او مصروفیت کې جامع جوماتونه جوړ کړي. مشرقي کې اصلي هدف خدا دی چې دا د ګمرکاتو او د مصروفیتونو مساجدو ترتیب برابر کو، او دویم دا دی چې دا په ضمن کې د دې سره د امامانو سره وګورو، مجالس وکړو چې دوی دې ته متوجه کو چې د شرعي نظام او اسلامي نظام خلکو ته تشریح وکړي او کم شکوک د خلکو وي هغه رفع کړي. همدارنګه د خلکو اواز اسلامي نظام مسؤلینو ته ورسوي، ولایتونو ته، د ولایتونو مسؤلینو سره ښه رابطه ولري او خلکو ته دین او الهي دین په حقه معنا باندې ورسوي. نو زموږ اصلي مقصد د سفر دا دی. نوموړي دغه راز ملا امامانو او خطیبانو ته سپارښتنې وکړي چې په جوماتونو کې د منبر له لارې د اسلام مقدس دین اساسات او د اسلامي امارت پالیسیانې خلکو ته په درست شکل ورسوي. په ورته وخت کې د ولایت مرستیال مولوي سید احمد بنوري ویل چې د اسلامي امارت د بیرغ لاندې څوک شپې او ورځې تیروي زموږ ګرونه دي او هغوی سره به ښه چال چلن ترسره کیږي. په کوم ځای کې د ولس یو خدمت یو مشکل یو خبره وه، کوشش دا وکړئ چې دغه مشکل ما پورې راورسوئ. زه در سره خپله باندې پاڅمه، زم در سره او تلی یم، دغه مشکلاتو په حل کولو کې کاملا تاسو سره همکار یم. بیا هم که ستاسو په ولسونو کې د یو چا سره په یو څه نوم باندې زیاتی کېږي، یو څه نوم باندې مشکلات ورته جوړېږي، جوړه یا څوک ورته شخصیت ورسره کوي، باید چې هغه مشکل تاسو تر موږ پورې راورسوئ. او دغه مسلمان چې زما او ستا افغان دی، کیسې ختمې شوي دي چې ته جمهوریتي وي او ته بل وي، ټول د افغانستان د اسلامي امارت اتباع یو، موږ ټول سره ورونه یو. دا کیسه او دا خبره او دا پیغور ختم شوی دی. ټول د اسلامي نظام چتر لاندې ژوند کوو، ټول یو خلک یو. د هغوی هغه مشکل او خبره باید تاسو موږ ته راورسوئ. موږ به انشاءالله په هغې باندې اقدام کوو، د هغې به پوښتنه کوو. دغه راز د ننګرهار حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالسلام حقانی د ارشاد حج او اوقافو وزارت مسلکی معین ته ډاډ ورکړ چې د ولایت ملا امامان او خطیبان به د منبر له لارې د اسلامي امارت پالیسیانې ولسونو ته په منظم شکل رسوي. هیره دې نه وي چې د ارشاد حج او اوقافو وزارت مسلکی معین یادونه وکړه په ټولو لویو لارو کې به د ښځینه او نارینه لپاره به جلا جلا جوماتونه جوړوي.